کم خیرونه او برکتونه چې په دې کلی او په دې علاقه باندې راځي دا د هغه وړو وړو بچو د هغې د قرآن د تلاوت برکات دي. لہذا محترم عزیزانو په دې وجه باندې زمونږ یو ډېر لوی عالم دی تیر شوی دی قاضي بیضاوي رحمت الله علیه. دا علما د هغه د علمي مقام نه چې کوم دی واقف دي چې دا د کوم لیول سړی دی ځکه هغه د قرآن باندې یو تفسیر لیکلی تفسیر بیضاوي او چې څومره علوم دا په دې مدارسو کې پړاویږي او کم فنون نو هغه ټولې پکې داسې راجمع کړي دي چې د دې تمامو فنونو یو مضبوط عالم او مضبوط مدرس نه نو هغه مدرس د قاضي بیضاوي د تفسیر درس هم نشي کولی او بیا یو درون او کلک مدرس د غټو کتابونو هغه په ټول کال کې وړه دوره کې د دغه تفسیر یو سپارم نه نیمه سپارم نه بلکې د یوې سپارې یو پاو یعنی د سپارې څلورمه حصہ دا زموږ یو مضبوط عالم دا هغه په ټول کال کې له پړو دا یو پاو پړو دا غینه اندازه لګي. دا مونږ طالبانو ته صرف مولانا سید احمد پالنپوري سے ویلي مونږ د قاضي بیضاوي د تفسیر نه حق ادا کولی شو او نه دا مونږ طالبانو ته ختمولی شو. دا صرف چل طالب ته وښایو ګوتې نه ونیسو او په هغه لارې ور روان کړو چې دغه چل دی دا سزا نور د هغې سپاره ختمول او 2 سپارې ختمول او 3 سپارې ختمول کار ادارت. لہذا محترم عزیزانو هغه قاضي بیضاوي رحمت الله علیه هغه چې کله سورت فاتحه ختم کی نو د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله مبارک یو حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله عنه داغه پر روایت باندې را نقل کړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه فرمای وی ډیر کرتی رب کائنات د یو قوم د یوې علاقې د هغې د اوسیدونکو د تباهی اراده او فرمای چې دوی له نور مهلت نه ورکوم دوی باندې چې کوم دی عذاب را لېږمه د مخ د ځمکې نه ختمومه نو څه ټیم بعد هلته یو مولوي صاحب یو حافظ صاحب او یو قاري صاحب کینی او هغه هلته کې د کلي ماشومان بچي ځان ته راجمع کي چاله قاعده په لاس کې ورکړي چاله سپاره چاله قرآن. رب کائنات د مولوي صاحب سره چاپیران هغه د کلي واړه واړه بچي چې وویني نو قاضي بیضاوي رحمت الله علیه د ابن عباس صاحب روایت را نقل کوي وی قسم دی چې رب کائنات د عذاب هغه کړی فیصله دا ته الله واپس کوي چې دې کلی باندې او د دې په اوسیدونکو باندې زه به عذاب څنګه را لېږمه ځکه دا خو د کلي بچي او ماشومان هغه چې کوم دی دا د ناستي او د مولوي صاحب نه د قرآن زده کړه کوي. دا تاسو ته اندازه نه لګي نن چې ته د شپې په آرام مټ دا ښه په بړستن او په کمبل کې د شپې غزولي او د امن په حالت کې خوب کې د دې اصل سبب دا تا ته معلوم نه دی چې هغه سبب خفي د هغې دپاره هغه د دې وړو وړو بچو د قرآن دا تلاوتونه دي دا تلاوتونه دي. من خپله دا مدرسه تغبیه کې شروع کړه د علماو ته اندازه ده د کتابونو دا مدرسه دا چې مخ په وړاندې ځي د هلکانو نو دا ټیم لږ ډېره لي او موږ باندې یکدم رسرالل ټولې درجې چې کوم دی رالي نو د حفظ ته زما بالکل چې کوم دی اراده نه وه ځکه هغه د کتابونو لوډ دومره و چې هغه موږ برداشت کولی نه شه او نه داسې انتظامات لا موږ سره د طلباو دپاره د سهولیاتو او د هغې د پوره چې کوم دی تربیت نو بیا د حفظ دا هلکان واړی نو موږ وی چې دا خو یو ډېر لوی ټینشني دا واړه ماشومان د هغې حفاظت کله غرمه کې به درنه نیر ته تلی واړه دی دی غلی تلی نیر نو لحاظه دا یو ډېره لویه ذمهداري یو ماشوم بې درکه شي یا څه نقصان ورسي نو دا ذمهداري بیا مدرسې والا دا هغې باندې ډېر لوی بوجي. نو زما څه مودې پورې د حفظ د کلاس د هغې د شروع کولو اراده بالکل نه وه. بیا زمونږ یو استاذ و هغه ما ته ویل تاسو سره څومره سبقونه دي ما یې د متوسطي اولا نه والا دوره حدیث پورې ټول سبقونه دي وایي د حفظ شعبه ما یې د هغې م لا اراده نشته وایي دا ولې نو ما یې بس لاس پوره ځای را سره نشته او دارنګې چې کوم دی نو واړه ماشوماني حفاظت م ګران کار دی ما ته یې ویل دا به سخت کال خامخا شروع